د سهار له مانځه څو ساعته وروسته ملا حسن اخون په حرم سرای کې پر توشکه ناست وي. اداري اسناد او دوسیې ورته راوړل کیږي، شفاهي هدایتونه ورکوي او بیرته هم هغې کوټې ته ستنېږي چې د کور او دفتر دواړو لپاره یې کاروي. له همدې خونې څو میټره لرې هغه دیوالونه ولاړ دي چې یو وخت پرې د افغانستان د پاچاهانو او ولسمشرانو انځورونه ځړېدل. د افغانستان د واک او ځواک په دې پخوانۍ ماڼۍ کې د شاهي تشریفاتو، رسمي غونډو او دولتي نظم ځای اوس د یو داسې مشر ساده ژوند نیولی دی چې خپل پخوانی کلیوالي چاپېریال یې د هېواد تر ټولو خوندي او مجللې ماڼۍ ته راوړی دی. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د حرم سرای داخلي بڼه په بنسټیز ډول بدله شوې ده. اداري میزونه، څوکۍ او ګڼ عصري وسایل لرې شوي دي او د هغو پر ځای غالۍ، توشکې او بالښتونه چې د ملا حسن اخون د دودیز کندهاري ژوند له طرز سره ډېر نږدې دي ایښودل شوي دي. دوه پوړیز حرم سرای د افغانستان تاریخي ودانۍ ده چې د امیر عبدالرحمن خان په دوره کې د هغه د کورنۍ د استوګنې لپاره جوړه شوې وه او وروسته نور پاچاهان هم پکې اوسېدل. د جمهوري نظام په لومړیو کلونو کې د افغانستان وروستی پاچا محمد ظاهر شاه د دویم ځل لپاره هم په دې ماڼۍ کې اوسېده. دلته د ملا حسن اخون کورنۍ په ځانګړي ډول ښځینه غړي تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې له عامه نظره لرې ژوند کوي. همدلته د طالبانو رئیس الوزرا خپل کاري دفترونه هم پر ځای کړي دي. د ارګ سرچینې وایي هغه د کور او دفتر ترمنځ پخوانی کرښه له منځه وړې ده، ځکه ډېر وخت له همدې شخصي چاپېریاله د دولتي چارو لارښوونه کوي. هغه د عصري دولتي دفترونو له نښو ډېر د یو دودیز دیني عالم د مجلس فضا غوره بولي. د رسمي میز پر ځای توشکه، د دفتر پر ځای کورنی چاپېریال او د اداري اړیکو پر ځای شفاهي هدایتونه د هغه د ادارې له مهمو ځانګړنو ګڼل کیږي. خو د ارګ بدلون یوازې د حرم سرای تر دیوالونو محدود نه دی. د طالبانو تر واک لاندې هغه تاریخي دود هم بدل شوی چې له مخې د ارګ اصلي ماڼۍ یوازې د هېواد د پاچا یا ولسمشر د کورنۍ د استوګنې لپاره ځانګړې وي. اوس د ارګ په بېلابېلو برخو کې د طالبانو ګڼ لوړپوړي چارواکي له خپلو کورنیو سره ژوند کوي. ملا عبدالغني برادر په صدارت ماڼۍ کې، مولوي عبدالسلام حنفي په ګلخانې ماڼۍ کې، ملا محمد یعقوب مجاهد په نمبر 1 ماڼۍ کې، ملا عبدالمنان عمري د ارګ په احاطه کې په یو جلا ودانۍ کې، ملا محمد فاضل مظلوم په یو بله ماڼۍ او مولوي عبدالکبیر په سپیدار ماڼۍ کې اوسېږي. د ارګ دننه د ټولو طالب مشرانو ژوند یو شان نه دی، که څه هم د ټولو چارواکو په ژوند کې د ملایي دود نښې شته دی، خو د دوی ترمنځ د پام وړ توپیرونه هم لیدل کیږي. ملا عبدالغني برادر، ملا عبدالسلام حنفي او ملا محمد یعقوب مجاهد د وخت په تیریدو سره په ژوند، لباس، اړیکو او اداري طرز کې تر یو حده بدل او خاري شوي دي. دوی له بهرنیو استادو، سوداګرو او سیاسي اړیکو سره ډېر تعامل لري. خو د ملا حسن اخون په اړه د ارګ سرچینې یو بل عکس وړاندې کوي. د هغه په ژوند کې د بدلون نښې ډېرې کمې دي. هغه لا هم د یو دودیز ملا په څېر ژوند کوي او شاوخوا میشت طالب چارواکي ډېرې د رسمي مسؤل پر ځای د یو سپینګیري روحاني مشر او ګاونډي په توګه ورسره چلند کوي. د ارګ په ارګ کې ملا حسن اخون ته نږدې سرچینې له کور څخه د هغه د دفتري استفادې یو دلیل د نوموړي زړښت او له کوره لږ راوتل بولي. یو سرچینه چې د طالبانو د رئیس الوزرا روغتیایي بهیر له نږدې ساري د څوکۍ پر ځای د توشکې کارول د هغه له ناروغۍ سره تړي، ځکه وایي ملا صاحب د بواسیرو ناروغي لري. یادې سرچینې وایي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د طالبانو د کابل میشتو مشرانو واک تر ډیره محدود کړی دی. د ارګ دننه له شته محدود نفوذ څخه ډیره برخه له ملا عبدالغني برادر سره ده. هغه د ارګ د نورو سیالو چارواکو په پرتله په نسبي ډول عصري صلاحکاران او کارکوونکي لري او پر اقتصادي سکتر کې تر ډیره حاکم دی. ملا حسن اخون د کابل جلال آباد دویم
لین سړک د بیا رغونې چارې له نږدې ګوري د پشمل له جوماته د هیبت الله تر همسنګرۍ د کابل هرات په لویه لار د کندهار ښار لویدیځ لور ته شاوخوا 30 کیلومتر لرې کلی پروت دی چې د افغانستان د ډیرو نورو کلو په څیر د انګورو تاکونو خټین کورونو او د کلیوالي ژوند ځانګړنې لري دا کلی پشمل دی چې د دې ډلې د ځینو بنسټګرو او غړو د ژوند لومړنۍ فصلونه پکې تیر شوي دي سباندې 20 کاله مخکې محمد حسن په پشمل کلي کې د ملا محمد تقي په کور کې وزېږېد د هغه پلار د کلي ملا و خو د سیمې د ځینې نورو کلیوالو په څیر یې پراخې ځمکې د انګورو تاکونه یا ممیز خونې لرلې نه لرلې وبخئ د پشمل د اوسېدونکو په وینا هغه لا ماشوم و چې له پلار سره یې جومات ته تګ او راتګ کوو د نورو ماشومانو په پرتله له لوبو او کلیوالي سیالیو لرې پاتې و او ورځنی ژوند یې د دیني زده کړو جومات او مذهبي درسونو ترمنځ موجود و هغه لومړی دیني زده کړې له خپل پلار نه وکړې او په 1961 کال کې چې د ډیورنډ کرښې پورې غاړې د کوټې بېلابېلو مدرسو ته د زده کړو لپاره یې تګ راتګ هم کوو کوټه د افغانستان د دیني زده کوونکو لپاره له کلونو راهیسې د دیني زده کړو مهم مرکز پاتې شوی دی همدلته محمد حسن د فقه فنونو حدیثو او دیني علومو په برخه کې لوړې زده کړې وکړې شاوخوا 10 کاله یې په بېلابېلو مدرسو کې تیر کړل او په پای کې د اخوند درجه هم ترلاسه کړه خو د ژوند مسیر یوازې په مدرسه ونه درېد کله چې په 1981 کال کې د شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل وروسته افغانستان د جګړې په ډګر بدل شو ملا محمد حسن اخوند د خپل نسل د ډیرو نورو دیني عالمانو په څیر د یرغل خلاف د جګړې لاره ونیوله هغه د طالبانو له اوسني مشر هیبت الله اخندزاده سره یو ځای د مولوي محمد نبی محمدي په مشرۍ د حرکت انقلاب اسلامي د قماندان ملا حاجي محمد اخوند په جبهه کې د افغان حکومت خلاف جنګېده په دې جبهه کې ملا اختر محمد منصور او د طالبانو نورو مشرانو هم غړیتوب درلود دغه جبهه وروسته د مولوي خالص په اسلامي حزب کې شامله شوه د 1990 لسیزې په نیمایي کې چې د کورونو جګړو بې نظمۍ او د جهادي ډلو ترمنځ له شخړو وروسته د طالبانو اسلامي تحریک پیل شو ملا محمد حسن اخوند یې هم په لیکو کې و هغه د ملا محمد عمر مجاهد په مشرۍ د طالبانو په لومړۍ واکمنۍ کې د کندهار د والي او د بهرنیو چارو وزارت او رئیس الوزرا ملا محمد رباني او لومړي مرستیال په توګه دندې ترسره کړې د ملا حسن اخوند په اړه ویل کېږي چې د طالبانو په لومړۍ دوره کې د بهرنیو چارو وزارت د ډیپلوماسۍ انسټیټیوټ او وزارت د کارکونکو په ګمارنه کې د او طالبانو د دیني زده کړو پوښتنه کوله یو پوښتنه به یې کوله او چا به چې د قرآن کریم آیتونه ښه ولوستل هغه به یې په دنده ګماره د هغه په اړه دا مشهوره ده چې د قرآن کریم یو ښه تلاوت کوونکی یې د وزارت د یوې سیاسي څانګې رئیس ټاکلی هغه له روسیې سره د اړیکو مخالفت کوو ځکه استدلال یې کوو چې شوروي ځواکونو پر افغانستان برید کړی دی او بهرنۍ مرستې هم د وسوسې په توګه تعبیرولې دغه راز د رسنیو کتل او د ورځپاڼو لوستل یې د وخت ضیاع ګڼله او ټینګار یې کوو چې د دې پر ځای تلاوت کوي په 2021 کال کې هم واک ته رسېدو څو میاشتې وروسته هغه په یو ثبت شوې وینا کې وویل اسلامي نظام جوړ شوی او د دې نظام چارې باید هغه کسان پر مخ یوسي چې د دیني علومو متخصصان دي هغه په خلکو ټینګار وکړ چې د ستونزو د حل لپاره باید خدای ته رجوع وکړي او د هغه په تعبیر بغارې وایي د طالبانو د لومړۍ دورې له نسکورېدو وروسته ملا محمد حسن اخوند د نورو طالب مشرانو په څیر پاکستان ته لاړ په کوټه ښار کې له بیا منظمېدو وروسته د کوټې شورا یعنی د طالبانو د رهبرۍ شورا د یو اساسي غړي په توګه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو او جمهوري نظام پر ضد د جګړې برخه پاتې شو د دغه جګړې پر مهال طالبانو د فرهنګي کمیسیون یو غړي د نوم نه خپرېدو په شرط افغانستان انټرنیشنل پښتو ته ویلي وو چې په دغو کلونو کې ملا حسن اخوند د طالبانو په منځ کې پوځي ځواک نه درلود او د ملا عمر د یو نږدې ملګري او روحاني شخصیت په توګه یې تشریفاتي رول درلود ملا حسن اخوند په دغو کلونو کې د خپل دیني مدرسې او جماعت د امامت سمبالولو ترڅنګ
د طالب قومندانانو د خپل منځو ناندړیو په اواري کې هم ونډه اخیسته. نوموړي د دیني مسایلو په اړه ځینې کتابونه هم لیکلي دي چې د طالبانو په اړوند مدرسو کې تدریسیږي. د همدې اوږدې لارې په پای کې هغه سړی چې د طالبانو په منځ کې د یو تشریفاتي او روحاني سپینګري پر ځای یعنی ځای درلود، ناڅاپه د طالبانو د ادارې تر ټولو په لوړه څوکۍ کېناست. خو د 2021 کال د اګست له سقوط وروسته ملا حسن اخون انتخاب د ډیرو لپاره حیرانونکی هم و. ولې ملا برادر نه چې د طالبانو تر ټولو مشهور سیاسي کس و، ولې بل ځواکمن قومندان نه؟ د دې پوښتنې جواب د طالبانو د داخلي لیکو پر یو ساتلو کې پروت دی. اوس په دې کې د کال 2023 په اګست کې چې طالبان کابل ته ننوتل، د دې ډلې د راتلونکي حکومت د رئیس الوزرا په اړه تر ټولو ډیر اټکلونه د ملا عبدالغني برادر په نامه راسرخېدل. برادر د دوحې د مذاکراتو مخکښ و، له امریکایي استازو سره یې خبرې کړې وې، د سولې تړون یې لاسلیک کړی و او د طالبانو له بیا راڅرګندېدو مخکې د دې ډلې تر ټولو پیژندل شوی سیاسي شخصیت ګڼل کېده. خو کله چې د نوي حکومت د جوړېدو اعلان وشو، هیبت الله دې څوکۍ ته خپل پخوانی همسنګره ملګری ملا محمد حسن اخون غوره کړ. د طالبانو د واک له بیا ترلاسه کولو وروسته د دې ډلې دننه دریو لویو حلقو د نفوذ لپاره سیالي کوله. لومړی پکې د دوحې سیاسي ډله وه چې مشري ملا عبدالغني برادر کوله، دویمه حقاني شبکه وه چې سراج الدین حقاني مهم مشر دی، او دریمه د کندهار حلقه وه چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده تر مستقیم نفوذ لاندې ده. د دې دریو جریانونو ترمنځ د واک ویش او انډول په اسانه نشو تنظیمېدی. ملا برادر د بهرنیو اړیکو مذاکراتو او سیاسي مسؤلیت له امله پیاوړی دریځ درلود. هغه د طالبانو له پخوانیو مشرانو ملا محمد عمر سره نږدې پاتې شوی و، د جګړې تجربه یې لرله او له نړیوالو سره یې د خبرو لپاره د طالبانو تر ټولو وړ کس ګڼل کېده. خو همدا شهرت د کندهار د سختدریزې حلقې لپاره د اندېښنې وړ و. په کندهار کې د طالبانو د عمومي مشر هیبت الله اخندزاده شاوخوا کسانو داسې باور درلود چې د دوحې ډله له بهرنیو اړیکو، سفارتي تماسونو او خپلواک سیاسي رول څخه ډیره ګټه اخلي. له همدې له امله د رئیس الوزرا څوکۍ ته د یو داسې کس نوم پکار و چې د ټولو ډلو لپاره د منلو وړ وي او د کومې سیالې شبکې کس هم نه وي. ملا حسن اخون له همدې تعریف سره برابر و. هغه د ملا عمر له نږدې کسانو او د طالبانو د لومړۍ دورې له مشرانو و. دیني اعتبار یې هم درلود، خو شخصي پوځي ځواک یې نه درلود. د ملا حسن اخون ټاکل د ملا برادر د کمزوري کېدلو له بهیر سره همحاله و. د طالبانو مشرانو داسې یو جوړښت غوره کړ چې برادر پکې د حکومت تر ټولو لوړه څوکۍ ونه نیسي، بلکې د رئیس الوزرا د مرستیال په توګه پاتې شي. پر دې سربیره پاکستان هم ملا برادر له نفوذه اندېښمن و، ځکه د بند په مهال یې له پاکستان نه ښې خاطرې نه درلودې او د کرزي په مشرۍ له افغان حکومت سره د خبرو اترو لارې پرانستل غوښتل. خو آیا ملا حسن اخون واک هم لري؟ د رئیس الوزرا څوکۍ ملا حسن اخون ته ورکړل شوه، خو د طالبانو د حکومت د جوړښت له لومړیو ورځو یوه پوښتنه مطرح ده چې آیا مقام او واک یو شی دی؟ په ارګ کې د سرچینو په وینا د وخت په تیریدو دا روښانه شوې ده چې په کندهار کې د سټراټیژیکو پریکړو اصلي محور د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده دی. د نجونو د زده کړو، د ښځو د کار، مهمو فرمانونو او عمومي سیاستونو په اړه وروستۍ پریکړې له کندهار راځي. په کابل کې ملا حسن اخون د دغو پریکړو اجرا کوونکی دی. خو د ارګ دننه د نفوذ تر ټولو مهمه برخه لا هم د ملا عبدالغني برادر په لاس کې ده. ملا حسن اخون د خپل مقام باوجود د یو دودیز دیني علم په څیر ژوند ته دوام ورکړی دی. هغه نه د لومړیو وزیرانو په څیر سفرونه کوي، نه یې پراخې ولسي غونډې جوړې کړې دي او نه هڅه کوي چې د حکومت اصلي څیره پاتې شي. په تېرو څو کلونو کې هغه له کابل بهر یوازې
محدود سفرونه کړي دي او له نړیوالو استادو سره هم ډېرې لږې لیدنې شوي دي. هغه د طالبانو د اکثریت نورو جګپوړو مشرانو په شان د ملګرو ملتونو د بندیزونو په نوم لړ کې هم دی. خو له نور طالب مشرانو سره د ملا حسن اخوند توپیر په دې کې دی چې هغه د خپلو زړو ملګرو برعکس د دغو بندیزونو خلاف نه غواړي یا نشي کولی فعال پاتې شي. په داسې حال کې چې نوموړی د طالبانو په لومړۍ دوره کې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر پاتې شوی و او باید په بهرنۍ ډیپلوماسي کې تر نورو برلاسې او متحرک وي. خو داسې ښکاري چې د خپل ساده لیدلوري زړښت او روغتیایي بېوسۍ له امله له بهرنیو یا کورنیو مطرحو کسانو سره لیده کاته ته ډېر چمتووالی نه لري. د طالبانو مطبوعاتي اعلامیې ښیي چې ډېرې بهرني پلاوي، سفیران، سوداګر او د ملګرو ملتونو استازي چې له ملا حسن اخوند سره د کتنې غوښتنه کوي د هغه د روغتیایي حالت د نه مساعدوالي او نورو دلایلو له مخې د هغه د دفتر د رئیس سره ګوري. په تېرو شاوخوا 15 کلونو کې هغه له کندهار پرته د افغانستان هیڅ ولایت او له پاکستان پرته هیڅ بهرني هیواد ته سفر نه دی کړی. د هغه یوازینی او نسبي منظم حضور د طالبانو د کابینې په اونیزو غونډو کې وي. خو کندهار ته د ملا هیبت الله لخوا د ځینو کلیدي وزیرانو له بیا ورغوښتلو وروسته اوس د ملا حسن اخوند په مشرۍ د کابینې غونډې هم ډېرې تشریفاتي شوي دي او مهم وزیران خپل مرستیالان دې غونډو ته ورستوي. د افغانستان د اداري جوړښت له مخې د رئیس الوزرا دفتر باید د حکومت د اجرایي چارو مرکز وي. خو د ارګ سرچینې وایي چې د حسن اخوند د دفتر ډېرې عملي چارې د هغه نږدې کسان پر مخ وړي. د رئیس الوزرا دفتر رئیس ډاکټر ملا عبدالواسع خادم د اسنادو د وړاندیزونو او رسمي مکتوبونو په مدیریت کې مهم رول لري. د بهرنیو کورنیو ادارو اسناد حسن اخوند ته تر رسیدو وړاندې د هغه د دفتر له فلټره تېرېږي. په دې اداره کې بخت یو کارکوونکي افغانستان انټرنیشنل ته وویل چې له همدې امله څو ځله د طالبانو د چارو ادارې لوی رئیس شیخ نورالحق انور په لیکلي او شفاهي بڼه ملا حسن اخوند او د ملا هیبت الله اخوند انزاده د دفتر د شکایتونو استولي دي او غوښتنه یې کړې ده چې د ملا حسن اخوند د دفتر رئیس باید د چارو ادارې په کارونو کې لاسوهنه بند کړي. د طالبانو د چارو ادارې یو سرچینه وایي چې د شیخ انور شکایتونه له دې امله له پامه غورځول شوي دي چې د ملا حسن اخوند د دفتر رئیس ډاکټر ملا عبدالواسع د کندهار ولایت دی او د ملا هیبت الله اخوندزاده صاحب په دفتر کې نږدې اړیکې لري. د طالبانو رئیس الوزرا د سهار له چای څښلو وروسته د 100 ساعتونو لپاره خپل کاري دفتر ته ځي او په شفاهي ډول د اړوند چارو لپاره د خپل دفتر رئیس ډاکټر ملا عبدالواسع خادم ته سپارښتنې کوي. ملا حسن اخوند شاوخوا 3 کاله مخکې د سختې ناروغۍ له امله څو میاشتې په پرلپسې توګه په ارګ کې نه و. د طالبانو عمومي مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د هغه په غیر موجودګۍ کې مولوي عبدالکبیر چې د هغه مهال د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال و د ریاست الوزرا د سرپرست په توګه ټاکلی و. په ارګ کې د ملا حسن اخوند د نشتون پر مهال اټکل دا و چې هغه له دندې ګوښه شوی دی. خو له څو میاشتو غیر موجودګۍ وروسته بیرته ارګ ته ستون شو. که څه هم رسمي سرچینو ادعا کوله چې هغه کندهار ته د آرام یا استراحت لپاره تللی و، خو ځینې نورو سرچینو ویل چې نوموړی د درملنې لپاره پاکستان ته تللی و. د کندهار دسترخان په ارګ کې اوس په دې موضوع باندې که لږ بحث وکړو. د کابل د ارګ د لوړو دیوالونو تر شا د ملا محمد حسن اخوند وروسته ډېرو معاصرو دولتي مشرانو له معمول ژوند سره توپیر لري. د امنیتي تدابیرو، رسمي غونډو او اوږدو سفرونو پر ځای د هغه ژوند د یو کلیوال ملا د ورځني نظم په څېر دی. د افغانستان د دولت د تشریفاتو نښه وه، خو د ملا حسن اخوند د دسترخان له لارې اوس بل ډول څېره وړاندې کیږي. د طالبانو رئیس الوزرا لا هم د کندهار دودیز خواړه تر ټولو ډېر خوښوي. د پسه خوروا، د وطني چرګانو خوروا، په خوروا کې پخې شوي نرۍ وریژې او شړومبې د ده د خوښې خوراکونه دي. د سرچینو په وینا کله چې میلمانه هم ورشي ډېری وخت هم دا ډول ساده خواړه ورته وړاندې کیږي. د هغه ورځ د شپې له نیمایي پیلېږي. د
د تهجد منځ تلاوت او وروستو د ورځې پیل د هغه د ژوند له پخوانیو عادتونو څخه دی. د سهارنۍ خوړلو مخکې د اشراق منځ کوي او د ماسپښین له مانځه وروستو قیلوله یعنې د غرمې لنډ خوب هم کوي. د دیني روایتونو له مخې قیلوله ثواب لري ځکه د اسلام د پیغمبر سنت هم دی او انسان د شپې تهجد لمانځه او نورو عبادتونو ته هم چمتو کوي. د حرم سرای په دننه کې یو ځانګړی او مجهز جومات هم شته دی. همدلته ملا حسن اخوند د خپل کورنۍ د غړو او مېلمنو امامت کوي. خو د سرچینو په وینا د عمر او روغتیایي ستونزو له امله هغه ډېر ځله خپل شخصي لمونځ په ناسته کوي. د ارګ د روغتیایي برخې یوې سرچینې په وینا ملا حسن اخوند ورزش او فزیکي فعالیت نه کوي او له څو روغتیایي ستونزو سره مخ دی چې پکې د زړه ناروغي، شکر، لوړ فشار او بواسیر هغه ستونزې دي چې سرچینې یادوي. د همدغه روغتیایي وضعیت له امله هغه د اوږدې مودې لپاره پر څوکۍ ناستې ته زړه نه ښه کوي او ډېر وخت پر توشکه ناست یا غځېدلو ته ترجیح ورکوي. د روغتیایي سرچینو په وینا د حسن اخوند او ډاکټرانو ترمنځ اړیکه هم تل اسانه نه وي. سرچینه ادعا کوي چې هغه تر هغه وخته ډاکټرانو ته د لیدنې اجازه نه ورکوي څو ناروغي یې جدي نشي. د سرچینې په وینا کله ناکله د درملنې په اړه د عصري طب سپارښتنې د هغه له دودیزو دیني باورونو سره ټکر پیدا کوي. د همدې لپاره هغه د خپلو مشرانو پخوانیو دیني عالمانو د درملنې کیسې یادوي او د نبوي او یوناني طب پر اهمیت ټینګار کوي.